نن ورسه وګوره په دې ښار کې پر افغانیانو باندې پابندي لګېدلې ده. کراچي ښار لره ورسه زنانې نیولې دي، کشنې کشنې ماشومان یې نیولې دي، هغه یې په جیل کې اچولي دي. ما درته وویل هغه الله دی، هغه قادره ذات دی. لکه چې څنګه افغانان و دې ته مجبور کړو د بل په کور کې شپې تېروي په ذلت باندې، دغسې به ما او تا مجبوره کړي د بل چا په کور کې به تر دې لا په ذلت باندې شپې چې دي هغه تېروو. خیال کوئ، خیال کوئ. که پولیس والا یاست، که پوجان یاست، که افسی والا یاست، که لیویز والا یاست، خیال کوه، خیال کوه. الله به دې په داسې غم اخته کړي چې ستا ور نیکه نه، ستا اووم پشت پې هم تصور نشي کولی. ظلم مه کوئ، د ظلم پای ډېر تریخ دی، د ظلم انجام چې دی هغه ډېر تریخ دی. د خدای دپاره درته وایم مه کوئ، ظلم مه کوئ. په عزت مې راوستلی و، په عزت باندې به د دې کوره څه رخصتوې. که مېلمه سړی په عزت راولي به بې عزتي یې رخصتوي، تر دې که مینه نسته، تر دې ذلیله نسته، تر دې رسوا نسته. عزیزانو اوس خو ډېره بده ورځ ده زما او ستا په وطن کې. له حکومت له جانبه اعلان وسو چې په یوه میاشت اندر دننه کې به د افغانستان چې کوم مهاجر دلې راغلي دي، بیا خاص کر چې هغه مهاجر کارت نه لري یا خاص کر هغه په ویزه نه راغلي، نو هغه به په یوه میاشت اندر کې وځي، دا وطن چې دی هغه به پرېږدي. عزیزانو لکه څنګه پیغمبر علیه السلام مبارک د ادې فضیلت بیان کړی دی، ورسره د بابا هم فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د بچی فضیلت بیان کړی دی، ورسره د لور هم فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د ورور فضیلت بیان کړی دی، وڅنګه پیغمبر علیه السلام د خور فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د قریبانو فضیلت بیان کړی دی، وڅنګه د بیگانو هم فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د انسانانو فضیلت بیان کړی دی، وڅنګه د حیوانانو هم فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د انصارو فضیلت بیان کړی دی، وڅنګه د مهاجرو هم فضیلت چې دی هغه بیان کړی دی. عزیزانو یو انصار راځي، یو مهاجر راځي. انصار و دې کوربه ته ویل کیږي، میزبان ته ویل کیږي چې د چا وطن دی، د چا کور دی، واغه ته انصار ویل کیږي. لبل ځای، لبل وطن، لبل علاقې راغلو خلکو ته بیا مهاجر چې دی هغه ویل کیږي. ښکاره مثال د پیغمبر علیه السلام مبارک دی چې مکه معظمه د پلارو د نیکه ښار ولو، بیا د خپلو قریبانو یا د هغه رقم د مشرکانو د منافقانو څخه دومره تنګ رالی، د خپل وطن، د خپل کور، د مکه چې د هغه یې پرېښوله، بیا رالی مدینې لره. د مدینې خلکو ډېر اعزاز او احترام و پیغمبر علیه السلام مبارک ته ورکوي. پیغمبر علیه السلام مهاجر بلل کیږي. د مدینې چې کوم اوسېدونکي وو چې د ایمان او اسلام یې درلودی، د پیغمبر علیه السلام احترام او اکرام درلودی، و هغه ته انصار ویل کیږي. که یو طرف ته پیغمبر علیه السلام د انصارو ذکر کړی دی، و بل طرف ته پیغمبر علیه السلام د مهاجرو هم ذکر کړی دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې انصار زما تن دی، زما د تن جامه ده، زما قمیص دی. او نور خلق پیغمبر علیه السلام فرمایي لما لیرې سوې جامه ده. لکه زما او ستا یو پټو پر وژی، یو مې قمیص پتنی. پیغمبر علیه السلام فرمایي د انصارو مثال لما سره داسې دی لکه زما قمیص چې زما د تن سره، زما د بدن سره لګېدلې جامه ده. او دغسې د غیر خلکو مثال بیا داسې دی لکه دا چادر راواخله چې هغه بیا پر قمیص باندې لوړ پروت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د انصارو سره خاص تعلق دی لکه زما او ستا د قمیص چې زما او ستا د بدن سره خاص تعلق دی. بیا چې پټو کله پر قمیص باندې پروت دی، د دې پټو تعلق د بدن سره تر دې قمیص چې دی هغه کم دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دوی شهید دي، په یو کې انصار روان دي، په بل کې غیر روان دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي زه د انصارو ملګرتیا چې داغه کوم. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي ولکه د هجرت فضیلت زیات نه وای، زه به د انصارو یو سړی یا یو
فرض چې دی هغه شمارل کېدلی. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کچیر پر انصارو باندې مهاجر چې دی هغه حکمران سلو تاسو را ولاړ سي په انصارو کې چې ښه خلک دي دا غور سره شکوي او کچیر بد خلک دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه به معافوي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچا انصار زهیر کړلو کچا انصارو ته تاوان ورسوي کچا انصارو ته تکلیف ورسوي کچا انصارو ته مطلب یو ضرر چې دی هغه ورسوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دې زما وزړه ته ضرر را ورسوي تکلیف را ورسوي مصیبت را ورسوي پریشانی را ورسوي ولګوي اندازه ولګوي عاجزانو لکه چې څنګه یو طرف ته د انصارو ذکر د الله رسول کړی دی و بل طرف ته د مهاجرو خبره چې د هغه یې شدا د انصارو ذکر هغه دی د الله رسول فرمایي کچیر د انصار د هجرت فضیلت زیات نه وای د مهاجرو فضیلت زیات نه وای زب په انصارو کې شمار وای خو چون کې د هجرت فضیلتونه ډیر دي زب په مهاجرو کې شمار یما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو مهاجر و. نن زما استا په شار کې زما استا په وطن کې د مهاجر نم داش کنزا وګرځیدله د مهاجر نم چې دی دا عیب وګرځیدي د مهاجر نم چې دی هغه پیغور وګرځیدي. څنګه به یو مسلمانی څنګه به یو کلمه ګویي څنګه به یو سړی د الله او د رسول سره تعلق لري بیا به دی و هجرت ته عیب وایي بیا به دی په هجرت باندې شرمیږي بیا به دی په مهاجر باندې شرمیږي بیا به دی و مهاجر ته مطلب شکنځا چې د هغه وایي هیڅ کله دا کېدلی نشي که یو سړی د رښتیا د الله او د رسول په عظمت او په لوی او په وحدانیت او په رسالت باندې ایمان چې دی هغه ولري. وسنن که د افغانستان پر کور برابر ده چې د په لکو انسانان په دې وطن کې وسیږي نو ستا څه فکر دی چې کوم الله او افغانیانو ته پیسه کړی ده هغه الله او پاکستانیانو ته نشي ورپېښولی. زما او ستا تاریخ هیر دی چې په پخوا زمانه کې به کله زموږ د بلوڅانو مطلب یو سخته ورځ راغله دوی به کابل له ولاړو پر پښتنو به سخته ورځ راغله دوی به کابل له ولاړو. نو اوس که چیرې دغه کابل زما او ستا مهمان نوازي نه وای کړې بېشکه ما او تا به د دې خلکو مهمان نوازي نه وای کړې نو چې هغو خلکو په سخته کې په تنګه کې زما او ستا خیال ساتلی دی ما او تا ولې دومره بې غیرت یو دومره بې ضمیره دومره بې شرمه دومره بې حیا دومره بې احساس یو چې ما او تا د دې خلکو څه کوو بې احترامي چې د هغه کوو او دا څومره ستړې خبره ده او څومره ګرانه خبره ده. نن ورسه وګوره په دې ښار کې پر افغانیانو باندې پابندي لګېدلې ده. کراچي ښار لره ورسه زنانې نیولې دي کشنې کشنې ماشومان یې نیولې دي هغه یې په جیل کې اچولي دي. ظالمه تا خو ما ته یوه میاشت ټیم راکړی ولو یوه میاشت بعد به تا ول ګرفتاري شروع کېږي تا د یوې میاشت مخکې زه ونیولم اوس خو مسلمانان دي اوس خو کلمه ګو دي اوس خو زموږ همسایګان دي اوس خو پښتانه دي چې د هندوانو ښځې بچیانې لا تا ته حق نشته چې په دغه اندازه ګرفتاره کړې په دغه اندازه په جیلو کې واچوې په دغه اندازه دې بې احترامي چې د هغه وکړې. څنګه به یو سړی مسلمان یې څنګه به د یو وطن مقصد چې دی هغه لا اله الا الله یې بیا د لا اله الا الله والا سره به دغه سلوک چې دی هغه کېږي. سبحان الله الله اکبر استغفر الله ما درته ویل هغه الله دی هغه قادر ذات دی لکه چې څنګه افغانان و دې ته مجبور کړه د بل په کور کې شپې تېروي په ذلت باندې دغسې به ما او تا مجبور کړي د بل چا په کور کې به تر دې لا په ذلت باندې شپې چې دی هغه تېروو. ما نن یو ډېر محترم سړی ولیدی هغه پر موټرسایکل باندې د خپل کور زنانه راخستې وه یا لور یا خور یا مور یا کور والا ولې خیر خو به یې حاجي مولوي صاحب تنګوي مې نه مې سي ګرفتاره کوي مې او سبحان الله زه به د خپل عزت په خپله مور راګرځوم زه به د خپلې مور عزت نیلاموم زه به د خور عزت نیلاموم زه به د ښځې عزت نیلاموم زه به د لور عزت نیلاموم صرف د دې دپاره چې زه ګرفتاره کېږم تا زه و دې خبرې ته وتړلم چې نن زما سپین سرې مور زه پر موټرسایکله د ځانه سره ګرځوم. عام طور موټرسایکل باندې چا سره زنانې هغه ډېر نه راګرځي. یو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړی د خپل عزت دپاره یو سړی د خپل خلاصون دپاره خپل سپین سرې مور یې را روانه کړې ده. ولې دا ظلم نه دی دا خو مسلمانان دي کلمه ګو دي پښتانه دي همسایګان دي په خدای دې مې قسم چې یهود نصارا یې لا هم دا خبره نه ده جایزه چې څوک یې د چا سره وکړي. دومره ظلم به سړی کوي. ما یو سړی ابل راغلی و مسجد لره نو ما د کومه ځای راغلی ډېر لرې ځای را یاد کړي بیخي تقریبا تر 100 کیلومتره لږ کم و کوچنی بچي ورسره وم دا بچي څه به کوي وایي دغسې مولوي صاحب بچي بس ځان مال نه ته ګوره د هغه ځای را روان یې دا کوچنی بچي د موټرسایکل وګوره پر هغه کوچنی بچي ګرځېدنګه وګوره ولې دغه ته مولوي صاحب په اصل حقیقت کې د عسکرو څه بیریږم
د حکومت سبیره نه نیسي دغه کښنی بچي د ځان سره ګرځومال سبحان الله دومره ظلم سړی کوي یو سړی په خپل کښنی ماشومه بچي د 5 د 4 د 3 کالو پر موټرسایکل د ځان سره ګرځي 3 غنټې پر موټرسایکل باندې کښنولې د دې لپاره اجتماع نشي پر دا وطن چې زلزلې نه راځي څه به راځي په دې وطن کې دومره بدامني دومره شکایتونه دومره ګرانۍ دومره سختۍ دومره مطلب بې اتفاقۍ راغلي دي د هغو بنیادي وجه دا ده یوه کوچنۍ بچی ده زه د ځان سره په موټرسایکل ما ډال جوړ کړی دی زه چې ما څوک نشي ما تاڼې لره بیایي ما په ډاټسن کې د ځان سره کښېنوي څومره درنه خبره ده څومره سنګینه خبره ده بیخي په سپی سړی چې هغه په دې خبرو خوشحاله کېږي چې یاره ډېره ښه خبره ده ښه دی چې د افغانان د دې ځای څخه ووځي ما درته ویل هغه رب دی هغه قادر دی هغه پر هر څه باندې قادر دی ما او تا به د هغې ذلیله کړي دی خو لا شستو رالو دی وطن لره ډېر وخت په عزت باندې تېر کړي ما او تا به ټول عمر په عزت یې تېروو صحیح سلو نو هجرت ډېر لوی مقام دی د پیغمبر علیه السلام مبارک یو نوم چې دی هغه مهاجر دی او مهاجرو ته په کمه کتل دا داسې دی لکه محمد رسول الله مبارک مهاجر دی او هغه ته په کمه وګورئ دا داسې دی لکه ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علي کرم الله وجهه و هغو ته په کم نظر باندې وګورئ خیال کوئ که پولیس والا یاست که پوجان یاست که ابسي والا یاست که لیویز والا یاست خیال کوه الله به دې په داسې غم اخته کړي چې ستا ور نیکه نه ستا اوم پشت به هم تصور نشي کولی ظلم مه کوئ د ظلم پای ډېر تریخ دی د ظلم انجام چې دی هغه ډېر تریخ دی د خدای دپاره درته وایم مه کوئ ظلم مه کوئ په عزت مې راوستلي وو په عزت باندې به د دې کوره څه رخصتوې که مېلمه سړی په عزت راوړي په بې عزتي یې رخصتوي تر دې کمینه نسته تر دې ذلیله نسته تر دې رسوا نسته او بیا جبه خبره ده که چیرې دا زموږ وطن والا را ولاړ سو افغانان یې په زوره پسې واخیستل په دې وطن کې فی الحاله تقریبا 80 لکه افغانان اوسېږي 80 لکه کسان دي په یوه خبره د دې وطن دشمنان کو په یوه خبره دي 80 لکه کسان د دې وطن دشمنان کو دا چې خپل وطن لره ولاړ شي په خدای دې مې قسم په هغه قرآن کې به تلاوت هم نه کوي چې هغه قرآن پاک په پاکستان کې چاپ شوی ځکه دا ظلم خو ډېر بده خبره ده او ظلم خو ډېر الله د خپل ځان دپاره حرام کړی د محمد رسول الله مبارک دپاره حرام کړی او مهاجر نه دي مهاجر د هجرت دومره لوی مقام دی عزیزانو عبدالله ابن عباس فرمایي چې کله صحابه کرام مدینه شریف لره ولاړو بیا د انصار چې کوم اوسېدونکي د مدینې وو د څومره دغه سلسله روانه وه چې دغه مهاجر به د انصاري په میراث ور شریک مهاجر به د انصاري په میراث ور شریک کولو بیا وروسته آیاتونه راغلي بیا خاص د خپلو بچیانو دپاره خبره سو د میراث په اول سر کې دا خبره وه چې کوم د مکې څخه خلکو هجرت کړی وو هغه چیرې هغه په مدینه کې چې چیرې اوسېدل و څنګ چې کوم انصاري کور و په انصارو کې به یو سړی مړ سو پلار به مړ سولو د ورونو څه حصه وله د مهاجرون هغومره حصه وه تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو د هجرت دومره لوی مقام دی پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله رالی مدینه شریفې ته نو بیا د خپل صحابه کرام تقسیم کو دا مهاجر و یو انصاري ته یو صحابي ورکړی و بل انصاري ته بل صحابي ورکړی و بل ته چې مطلب څه مالدار و هغه ته 15 کسان ورکړو چې دا ستا ورونه دي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه دا په 10 مبشرو کې دی چې په دنیا کې د جنت سیری ورته اورول سوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام راولاړ سو سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه واغه ته ویلې ول عبدالرحمن ستا ورور دی عبدالرحمن ستا ورور دی اوس چې به کله پیغمبر علیه السلام مبارک دا خبره و انصاري ته وکړله نو به بیا په کور عمر شریکو په کاروبار عمر شریکو په جایداد عمر شریکو په روپۍ به عمر شریکو چې څه به درلوده دنیا په دې ټولو به ور شریک سو اوس سعد بن ربیع چې دا انصاري صحابي دی عبدالرحمن چې دی هغه مهاجر صحابي دی نو یې راوستی کښېنوئ ورته ویل عبدالرحمن ده ول ها ول د الله رسول خو زما را ورور کې ول او ستا ورور سولم ول زه 2 ودونه لرم ول او په خبر یم چې ته 2 ودونه لرې دواړې کوروالی راوغوښتې مخامخ یې کښېنولې چې کښېنولې ول وګوره په دې 2 کوروالاو کې چې کومه ستا خوښ وي زه به هغې ته طلاق ورکړمه نو بیا هغه ښځه چې کله عدت تېره سو بیا ته واده ورسره وکړه عبدالرحمن بن عوف نه داسې کول نه کوم نه ول خامخا به کوي د الله رسول و ما ته راورور کړی زه نه کوم چې مځکه مې در تقسیم که کور مې در تقسیم کوي باغ مې در تقسیم کوي زه به اوس څه کوم زه به و تا ته دا خپلې ښځې در تقسیم کوم
عبدالرحمن بن عوف ول نه ماته د بازار لار راوښیه الله دې تا ژوندی لري. دا هغه انصار وو چې د مهاجرو د پاره خپل کور والا هم حاضر کړل. اوس بیا په مابین کې اوس په راپورته چې دا نو څنګه صحابي وو چې خپل کور والا پرې دې سړی تک شنولې. او خبره دا ده چې دې صحابه د خپل پلار سرونه د محمد رسول الله په خاطر راوړل. پیغمبر علی السلام ته بچا شکنځا وکړه. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ خپل پلار مړ کړ. رالی پیغمبر علی السلام ته کیسه وکړه ولې دې مړ کړ؟ ول یا رسول الله تا ته بد ویل دا چې څوک زه پر دې ځکه نه پرېږدم چې دا ته څوک بد وایي. اګه زما پلار زما ورور زما زوی زما نیکه زه نه پرېږدم. مشروع د دنیا زامن موږ د روپۍ زامن یو. موږ دا غواړو چې بس ماته دنیا او روپۍ ورسیږي. پیغمبر علی السلام درېمه درجه ده کې ځای رالی ټیک ته کني نه به کوو. دلته صحابه د محمد رسول الله په خاطر خپل شیرین کور والا یو کښېنولې او مهاجر ته ویل وراسه ته زما شریکې اوس په دې دوه کور والاو کې ستا کوم یو خوښه زما د طلاق کوم. څومره غلط پیغام لاړې ټول دنیا ته. زموږ وطن اصلي بدنامه دی لیکن په بدنامي کې دا دي دوګنه بدنامه سلو چې اوس په داخله څه کوي د مهاجرو په نامه باندې پکړ د کړ کوي. بیا به د خپل کورونو راوړي بیا به د چا ښځې نشي د چا به لور نشي ښځه پر یوه ده زوی پر بله دی پلار پر بله دی. دا ژوند دی. تر دې خو زار سړی وخوري یاره. تر دې خو سړی خودکشي وکړي که څوم حرام کار دی خو در دا بېعزتي به بچاو سو بېعزتي به نه کوئ. هیڅ کله به بېعزتي نه کوي. کني بېعزتي والا الله دی بیا به ما او تا دغسې بېعزته کوي. الله دې نه بېعزته کوي. الله دې مهاجر نه بېعزته کوي. الله دې ښه په خوشحالي پر خپل طبیعت خپل ښایسته کور لره بوځي په خپل رضا باندې. زور به نه جبر به نه دښمني به نه پلانۍ به نه. دا اوس د محمود خان بیان اورېدی د ویلې چې موږ د نواز شریف په سره کښېنستو باقي جماعت والا وو عوامي نیشنل پارټي والا وو پلانۍ ګرد سره کښېنستو. موږ دا خبره ورته کښېښوده چې په دنیا کې څوک 15 کاله تېر کړي په نورو ملکو کې هغه ته نیشنلټي میلاویږي هغه ته شهریت میلاویږي هغه ته تابعیت چې دغه میلاویږي و دې خلکو ته ولې نه میلاویږي؟ ول نواز شریف دا خبر در سره وکړه ول ته خو اوس وایه چې 13 کاله کېږي پر 20 کاله به یې چې میلاو شي. خبره پر هغه ځای پاتې شوله. خبره دا ده د غریبانو د پاره چل دی. غریبان تبا کېده دي غریبان بې عزته کېده دي. غوړان به خلاص شي. هلته به روپۍ ورکړي هلته به مطلب رشوتونه ورکړي کرار به بې غمه ناست دي. والله خو به در دې وطن لا هم اوریجنل شناختي کارډ ور جوړ کړي. خو زور کړ تر چا ووتی تر غریبانو ووتی. او د غریبانو هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم رواه البخاري. د الله رسول فرمایي چې ستاسو نصرت مدد کول کیږي هغه د چا د وجې کول کیږي هغه د غریبانو د وجې کول کیږي. الله رب العزت زموږ وطن را بدنامه کوي. الله رب العزت موږ ته توفیق نه راکوي چې موږ یو مهاجر سیاست را یا ځوان یا بچی یا سپین ږیری موږ د بېعزتۍ په خاطر لاس ور واچوو د ګرفتارۍ په خاطر لاس ور واچوو. ها جرایم که زه کوم زه مجرم یم. که د دې وطن فوجي کوي هغه مجرم دی. که د دې وطن وزیر اعظم صدر کوي هغه مجرم دی. که مهاجر کوي هغه مجرم دی او که انصار کوي هغه مجرم دی. دا خبره نه ده چې دا څه جرایم پیشه خلک دی هغه مهاجر دی. دا خبره دا به د مابین سبا سو بالکل د دې خبرې یوه ذره نه ګنجایش شته نه ګنجایش چې د هغه پکې ایښول کېږي. دا خبره ختمه شوه.